د خوست ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت له لورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت، عقیدې او عباداتو په اړه ازموینه واخیستل شوه چې پکې د دې ولایت د مرکز په ګډون د ولسوالیو لرو پرتو سیمو څخه هم 1080 زده کوونکو پکې ګډون کړی و. د خوست ولایت د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمري وایي چې د یاد ازموینې موخه دا ده چې د ځوانانو د مطالعې کچه لوړه شي او د کتاب لوستلو فرهنګ په ټولنه کې لا ډیر مروج شي. دغه سیالي چې موږ کومه واخیسته دغه نامې دیني زده کړې کتاب دی. دې کتاب یې په درې برخو ویشلی و، سیرت هم کې کېده، عقیده هم کې کېدو، عبادات هم کې کېدي. او دې سیالۍ کې تقریبا موږ سره 1100 کسونو شاګردونو ثبت نوم کړی و چې تقریبا کم از کم 1080 کسونو ګډون کړی د امتحان کې برحاله. بل لور ته د ازموینې ګډونوالو د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه مننه کوي او وایي دا ډول ازموینې د ځوانانو ترمنځ سالم رقابت رامنځته کوي او هغوی د لا ډیرو مطالعو او زده کړو پر لور هڅوي. دوی غوښتنه کوله چې د دیني موضوعاتو ترڅنګ په ساینسي ټولنیزو مضامینو کې هم ورته ازموینې ترسره شي. اول خو چې موږ مسلمانان یو باید په اسلام کې ډېر پوه شو، که نه دغه امتحان کې چې دی موږ د دیني مضمونونو تدریس لکه دغه امتحان کې موږ د اودسه څخه شروع کېږي، د لمانځه فرایض کې دی او دا د غسل فرایض کې دی، طرف ته به موږ د هغه ترسو د رسول الله سلام سیرت نه پوهېږو، د رسول سلام سیرت به په ژوند کې موږ عملي کوو. یعنې په خاص کر د ځواني ټولنې لپاره د اسلامي ټولنې لپاره دا امتحان بیخي ډېر مهم و. دا ډول ازموینې اخیستل هم دا ډول ازموینې په دې ټولنه کې برابرول د یو ځوان دپاره د ډېرو مطالعاتو د ډېرو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره مهم رول لري. همدې ترڅنګ د نورو بخښونو کې وګورو که په دې کې امتحان چمتو شي د ځوان نسل لپاره یوه ډېره ښه لاسته راوړنه به وي. د دې امتحانونو برابرول دا یو ډېر فایدهمند دی. یوازې دا نه چې موږ یا په نمرو کې راسو یا پیسې واخلو، یعنې په اول نمرګي، دویم نمرګي، دریم نمرګي کې راسو، دې لپاره نه. دا کتاب چې کله ما مطالعه که 15 صفحې و او په 50 روپۍ نه کم نه کم چیز باندې موږ واخیسته او دومره غټ معلوماتو د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه، د هغه سیرت، د کوم عملونه کړي دي، د لمانځه په اړه، لمانځه کې باید کوم شی وکړو کوم شی ونه کړو. د یادولو وړ ده چې د خوست ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست د ځوانانو لپاره د زده کړو ځانګړي ټولګي هم برابر کړي دي چې اوسمهال ګڼ شمېر زده کوونکي پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.